خدای بخلی شهیدان د پښتنو دوزخیان د دښمنان د پښتنو تا فرعون د نوي دور ځان نه جوړ کړی تا فرعون د نوي دور ځان نه جوړ کړی تا وجلي ماشومان د پښتنو د چنار او د نختر نه لوګي خېجي جوړې جنگ د پورې غر نه لوګي خېجي پښتانه پکې د خسو غوندې سوځي پښتانه پکې د خسو غوندې سوځي شو تنور له پېښور نه لوګي خېجي دلته رور د رور له وینو تږی ناست دی دلته څومره جهالت کوي ژوندون زوی خپل پلار ته په سینه ټوپک دی ایښی زوی خپل پلار ته په سینه ټوپک دی ایښی دلته څنګه تربیت کوي ژوندون د چنار او له نختر له لوګي خېجي د چنار او د نختر نه لوګي خېجي جوړې جنگ د پورې غر نه لوګي خېجي پښتانه پکې د خسو غوندې سوځي پښتانه پکې د خسو غوندې سوځي شو تنور له پېښور نه لوګي خېجي او دا یو څو شعر نور دی د وطن کلی او ښار تاله ترغه شو امن نشته دی قرار تاله ترغه شو د وطن کلی او ښار تاله ترغه شو امن نشته دی قرار تاله ترغه شو دلته اور په پېښور دی لګېدلې هلته ښکلی ننګرهار تاله ترغه شو جی قدرمنو دا دی صادق اولنی شاعر دی چې اول تخلص لګوي بیا خپل نوم لګولی دی څنګه چې په تخلص کې لږ شانتې مخکې رستو شوی دی داسې قدرمنو نور څیزونه هم هر څه په فرق دي تاسو به کتل پروګرام په شروعات کې د قهوه تیاروله یو ورکوټې غوندې کې د ښار په زړه کې د سړک د پاسې ورکوټې غوندې کې هوټل شروع کړی دی چې قهوه او چې دا خلکو تیاری دا دی صادق څنګه رو شکر دی الله احسانات دی جی کرنه لیکي زه شعر د 1996 نه چې لیکم او تر دې ته پورې خپله شاعري کوم جی 96 خو چې ستاره ژوند نه سړي وباسي ته خو بیا ډېر کم عمره وي جی زه په څلورم کلاس کې وم او داسې د خیال ته مې راغله چې د شعر او شاعري څنګه لیکي او د خپل قام ولس ته د خپله مظاهره څنګه وړاندې کوي د خپل هنر نو دغه یو فکر ما ذهن ته راغلی او بیا په 1996 کې ما چې د شاعري شروع کړه سبق ته څونه ووایي نو سبق خو چې داسې حالات راغله هغه وخت کې چې ما سبق پرېښودو هوټل د کله نه کې دا هوټل خو تقریبا اته کاله وشو دلته زه راغلی یم دې نه مخکې ما ډومبې د کپړې کار کولو په لاهور کې په قام دسې په کام مومند یم جی په ما ګرانه پېښوره کلی ښار دی آباد غواړم ای زما د زړګي سره کلی ښار دی آباد غواړم دا چې جنگ دی دا چې شور دی دا چې بل د نفرت اور دی مونږ دواړه پکې سوځو په لوګو مو وجود تور دی داسې چا کړو له نظره کلی ښار دی آباد غواړم ای زما د زړګي سره کلی ښار دی آباد غواړم کتاب دې لیکلی دی جی دا مې لیکلی دی دې باندې عباسي شهید ارمان دی دې باندې د شاپاڼه د پروفیسر عباسین جی او دغه چې دی ډاکټر حنیف خلیل صاحب یې لیکل کړي دي مطلب دی چې استادانو سره ناسته ولاړه دې کړې ده جی د قلندر پښتو ادبي جرګې سره چې ډېر نږدې تعلق لرم دلته به چې دی په ارباب لنډۍ کې داسې مشاعرې کې د هغې له باقاعده تللو ارباب لنډۍ خو بالکل حب دی شاعرانو او د ادبي خلکو بالکل جی بالکل هلته ناسته کړې وه یا پکې خبرې نشته ښه یو څو شعرونه نور د تیرا په دې حالاتو مې لږ خبر که که نه یاره جړغونه کړي یو خفه یو دا یو څو شعرونه دي خدای بخلي شهیدان د پښتنو خدای بخلي شهیدان د پښتنو دوزخیان دي دښمنان د پښتنو خدای بخلي
شهیدان د پښتنو دوزخیان دي دښمنان د پښتنو تا فرعون د نوي دور ځان نه جوړ کړي تا فرعون د نوي دور ځان نه جوړ کړي تا وجلي ماشومان د پښتنو تا محل د پښتنو په وینو جوړ کړو رنگ په وینو د ځوانان د پښتنو تا محل د پښتنو په وینو جوړ کړو رنگ په وینو د ځوانان د پښتنو نن ژوندي وي سبا مړه وي دماکه کې نن ژوندي وي سبا مړه وي دماکه کې بدنصیبه اتلان د پښتنو صادق صاحب دا راته ووایي چې بال بچي دار جی زما شپږ بچي دي مال د خدای دی څلور زما لورګانې دوه زما زامن دي دا یو زیل د ما سره لګی دی د په دې کارخانه کې د چپلو کارخانه کې چپلو کار کولو لونه باندې ډېر ګراني که زامن د باندې ډېر ګران یره زه خو زه دا یم چې لورګانې د الله یو رحمت دی او ماشاءالله ما درې لورګانې واده کړي دي او څلورمه چې دی هم کوژدن شوې ده د کال نیمه مېلمنه ده زما په کور باندې که ژوند یې د هغه په واده وي د خیره Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, हेयर एंड फेस PRP, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस। नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder। वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। راځه بیا چې موږ نصور ړون شم چرته محبت کوي ژوندون ړون شم چرته محبت کوي ژوندون کاڼو زړونو کې نفرت کوي ژوندون له دې خاورې نه د امن کډه تلې جنگ دی شور دی بغاوت کوي ژوندون دلته رور د رور له وینو تږی ناست دی دلته څومره جهالت کوي ژوندون زوی خپل پلار ته په سینه ټوپک دی ایښی زوی خپل پلار ته په سینه ټوپک دی ایښی دلته څنګه تربیت کوي ژوندون اوهو ساده صادق دا راته ووایي چې دا اوس کوم حالات دي په پښتنو په منطقه امن نشته په تیرا چې کوم حالات جوړ دي خبرېږي ولې نه داسې فیسبوک د لارې خبرېږو چې ګورو ډېر خفه کېږو او بیا د قلم سوی ډېر خفه کېږو چې به دغه درد چې کله د زړه ته کوز شي خامخا هغه بیا د لفظونو په دغه کې چې دی یو شکل اختیار کړي او د کام ولس ته وړاندې کوو زه په دې هم څه ډالۍ کوم دغه پښتنو ته راځه دا یو بل نظم یو څو شعرونه برته د نظم عنوان دی قاتل د چا د مور د چا د پلار قاتل د چا د مور د چا د پلار قاتل د چا د رور د چا د یار قاتل زمونږ د ملک د بدامنۍ سبب شوي زمونږ د ملک د بدامنۍ سبب شوي زمونږ د امن د قرار قاتل د پښتونپال د شملورو خلکو د غیرتینو د زړورو خلکو واجب القتل ستا لښکر ګڼې شي ته مجرم د نامورو خلکو د ستر پښتون د ستر کردار قاتلې د چا د رور د چا د یار قاتلې کاوه تیارې په هوټل کې ناسته او قلمکار هم وسوک چې نه خبر شي سوي دته نو خبرې کې خو ډېر خلک جي خو بس زه به دا یم چې د پښتو ژبې سره چا دومره مینه نشته دی او نه دومره وخت چا سره شته دی جي چې تا له وخت درکړي جي دا پښتو ژبه پښتانه لیکي شي نه لوستي شي او چې وایي هم پکې مکسچر دی دا ژبه به څوک ژوندی وساتي نو جي دا خو چې دی چې مونږ دا کم نوی نسل دی دې ژوندی ونه ساتي نو تو خدای دې نه کړي هغه ورځ دې را نه شي دا پښتو ژبه به نسل پښتنو ته منتقل نه پوهېږي لوستی شي ویل نه پښتو کتاب کولو کو چاته وو چاله ورځي نه ورځي جي خپه کېږي نه چې ته کوم شعرونه لیکو د کتاب حصہ جوړې دا کتاب خو اوسنی نسل نه لوستی شي نه پوهېږي نو شعرونه بس په هوا کې هوا ته ډالې کوو نو بس دغه حساب دې حواله به ډالې کوو نو څه بل داسې دغه شته نه دی ساده صادق ډېر ساده دی دا کتاب هم چې څو تر څو ته ژوندی ستا په لاس کې بهی په دې کتاب به ستا د لاسونو ګرمایش پروت وي
خدای له ډېر ژوند درکړه خو چې کله سبا ته نه نو نوې نسل به دې تم تیلی لګوي چې صاحب ته نور پې لمبه کا. پښتنو یاد ساتئ تاسو سره خپل ژبه هم نشته او را روان وخت کې به دغه ژبه هم درنه لاړ شي نو بچ بیا هر چا بوتلی تاسو به هم دغه د غلام سړي نه خدای چې دغه خپله ژبه ني خپله ژبه دا ده چې زه په جاپان کې وم نو د هغې د ترقۍ راز هم په دغه ژبه کې پټ دی. او ستا بچی دی هغه په انګلیش کې فزیکس او کیمسټري دا ټول څیزونه او میتھس وایي که دا څیزونه ټول پښتو ته راشي نو دغه بچی به پې پوهېږي نه ځکه خو دې ژبې ته مورنۍ ژبه وایي مور خوږی نو ژبه هم خوږی نو قدرتي خبره ده چې بچی د مور په ژبه ډېر ښه پوهېږي ته ولې نورې ژبې ډېر ورکړه هغه دې تقسیم که دا قام دا پښتانه خپلې ژبې ته تر څو ستانه شوي ني نو صاحبه منزل د نه ډېر لرې دی په نوم پښتاني یو صاحبه او پښتو نو ویلی شو نه لوستی شو په ټول ښار کې به وګورئ د پښتو یو بینر به پیدا نه کې پروسه کال مې یو ډېر غټ بینر ولیده په دې موټروی باندې پښتو هم دا نه غلطه لیکلې وه چې هغې له د انګلیش یا د اردو تبې کړی و پښتو په هغه بینر هم سم جړل یو وزني په دې محاذ کې شاعران داسې دي چې دا پښتو ژبه ژوندۍ ساتلې ده او چې کله د کاوې ټکار ختم شي د هوټل ني پیشه چې ساده نشته او دغه ساده سړي تاسو ته ډېره ښکلې او ګلداره پښتو یې ښه وه چې تاسو ته مخ واړم. ساده خپرونه سرته رسي که آخر کې څه شعرونه ډایله کول غواړئ نو راځه. مننه چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ زما ښکلې ماشومتوبه که راتلی شي بېرته راشه د ابۍ د غېږې خوبه که راتلی شي بېرته راشه نه د اوړي په ګرمۍ یم نه د ژمي په یخنۍ یم په څادر کې به یې پټ کړم د زړه سر د کورنۍ یم د تېر عمر نیازبینتوبه که راتلی شي بېرته راشه د ابۍ د غېږې خوبه که راتلی شي بېرته راشه. مننه د دادا د زړه ټکورم د ابۍ د سترګو تورم اننګونه به یې راښ کړم څومره ګران په خپلې خورم ای زما نازولتوبه که راتلی شي بېرته راشه. ډېره ډېره مهرباني ساده صادقه لارې ژوندۍ لره خوشحاله او آباد اوسې او هم د دې خبرې سره چې قدرمنو نوی نسل خو صاحب هم بس موبایل ته پاتې شو د خوږو رشتونو ډېر لرې پاتې شو موږ د نیا او د ابۍ په کیسو کې راغټ هغه نسل یو چې پر روان له ستو کاله پس به موږ هم تاسو په دې قبرستان کې د یو قبر په کتبه زموږ لټون کوئ نو الله پښتنو له دا وس او توفیق ورکړي چې خپله ژبه را ژوندۍ کړي په دې کې کار وکړي زموږ حکومت او ریاست ته په دې باندې لږ شانته دا څیز ضروري وګڼي چې پښتو عام شي هر قام د خپله ژبه وي سندھی د په خپله ژبه کې ترقي وکړي پنجابي په خپله او پښتانه د په خپله ژبه کې ترقي وکړي. ډېره مهرباني ډېره مننه ساده کا راځه.